ای د ایمان د مدرسې طالبې پټي پتمنې او مستوري خورګي پترګ مایو کی رپاند دیوي پتوبانو کی محصوري خورګي ای د ایمان د مدرسې طالبې پټي پتمنې او مستوري خورګي پترګ مایو کی رپاند دیوي پتوبانو کی محصوري خورګي د قندوز د اشرف المدارس مدرسې د پتمنو خويندو په نوم سمو د وړاندې بي بي سي رادیو په قندوز کې د نجونو د یوې مدرسې اشرف المدارس په اړه یو لکرکي او دښمنۍ ډک راپور نشر کړ. د پتمنو طالباتو پرده او حجاب یې مسخره کړ او دیني علوم یې ترهګري وبلل. په دې شعر کې هم هغه موضوع یاد شوې ده. په لوپټ دې ژور پام ساته چیرته سیلې درنه لوټ نکړي طلوع اشنا او بي بي سي یادوم یا آزادۍ درنه لوټ نکړي په لوپټ دې ژور پام ساته چیرته سیلې درنه لوټ نکړي طلوع اشنا او بي بي سي یادوم یا آزادۍ درنه لوټ نکړي دا د ایمان او د عفت لوټ ماران چې څوک لار او څوک لبر غلي دستا حجاب پوزړه اورتا وي نو ځکه داسي په اشر غلي دوی چې ځان بولي د بيزولا نسل واړي لمنګ هم بيزوګيان جوړ کړي ستر مات جامې مو لوټ کړي ترڅو رانه لغړ بغړ وحشان جوړ کړي دوی په خپل ځان دغه کانې کړي دي دوی په جهان دغه کانې کړي دي اوس چې حیوان غوندې لغړ ګرځيږي دوی په انسان دغه کانې کړي دي دوی چې لغړ څخه پرده واخستا بیا له شرق څخه حیا یوړه ترکۍ مېرمنې سر تورې کړلې او له عربو یې عبا یوړه اوس د فاتح د سر زمین تور ساري د اروپا په محفلو کې ګرځي د سلطان قطز د وطن پیغلوټي لوچې لغړې په کوڅو کې ګرځي پام کوه پام چې نوبت ستا راغلی ای د احمد ای د نازو لورې ای د ایمان د مدرسې طالبې ای د عفت ای د ابرو لورې ای د ایمان د مدرسې طالبې پټي پتمنې او مستوري خورګي پترګ مایو کی رپاند دیوي پتوبانو کی محصوري خورګي پم د قران لمن پرې چې نګدي پم د ایمان لمن پرې چې نګدي ازمن تیریږي ورخطا چې نشي د اطمینان لمن پرې چې نګدي ډېر بدی پام وي د حیا په جوهر د پد حجاب در نبی قدر نشي همدادي عبد ملغل
لهر خوا د نظر غشي اوري پام چې د ټولو په هدف کې اوسي که غواړي عبد پټ خوندې پاتې شي باید چې غښتې په صدف کې اوسي څوک به دې څه یادوي خو ته د حق د مدرسې لوري ته د قرآن پر سیلاس ایښی دی ته د زینب او رابعې لوري ته په دنیا د سعادت سمبولې ته په دنیا د سعادت سمبولې ته په عقبا کې ملکه د حروف په دوزخیانو باندې رای موها دوی څه خبر دی په کیسه د حروف دوی چې نن تا ترهګرا وایي یا ستا په درس باندې الزام لګوي دوی چې نن تا ترهګرا وایي یا ستا په درس باندې الزام لګوي تبنو څنګه ګیله من شتري دوی چې تورونه په اسلام لګوي په خپل رانا مسیر مزل لنډوا په تبلیغاتو باندې رای موها پرېږده چې خلک سپي وغپېږي په حیواناتو باندې رای موها خو پم هر ګام به په ډېر هوش اخلي ګام په ګام لومې او دانې پرتې دي چېرته د مرستې NGO په نامه چېرته پر ضد امن خانې پرتې دي دا د ایمان د مې د زړه آواز و کلګي واورې مسلمان خور کوي ای د سعید د عقیدې خورلنې درنې مؤمنې او افغان خور کوي ای د سعید د عقیدې خورلنې درنې مؤمنې او افغان خور کوي ای د ایمان د مدرسې طالبې پټې پتمنې او مستورې خور کوي په ترږمیو کې رپاند ډیوي په توپانونو کې محصورې خور کوي ای د ایمان د مدرسې طالبې پټې پتمنې او مستورې خور کوي په ترږمیو کې رپاند ډیوي په توپانونو کې د جهادي ترانو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو لټولو عامو مسلمانانو او په خاصه توګه د حق د سنگر لسر سپارلو مجاهدینو همدارنګه لټولو استشهادیانو زخمیانو او بندیانو مجاهدینو الله تعالی دې د دوی قرباني قبول کړي په ډیر درنښت سره یو هیله کوو هغه دا چې کله هم تاسو زمونږ ترانې اورئ مونږ په خپلو دعاګانو کې مه هېروئ ځکه ستاسو دعا مونږ ته تر هر څه قیمتي تحفه ده نو دا دی بیا درته نوی البوم د زخمونو امیل وړاندې کوو تاسو کولای شئ چې دا او همدارنګه نورې جهادي ترانې د الاماره ویب پاڼې د ترانو له برخې څخه ترلاسه کړئ